د مري د چکر دپاره چې کوم ملګري راوتي نه خو هغوی ټیک ټاک جوړ کړو نه هغوی تصویران ویستو راغلي په خوشحالۍ باندې واپس چې کوم دی په کټونو کې وړو مړه شو پکې 19 پکې مړه دي او د دې نه مخکې پته نه لګي او کوم ملګري چې اوس هم خواهش لري چې یاره مري ته به لاړ شو نو زموږ د خواست دا دی چې یاره دا ویډیو پوره وګوري او د دې نه لږ ډېر سبق حاصل کړي چې یاره مري ته لانل شي. السلام علیکم ملګرو نو بادشاه یم او کوشش وکړئ دا ویډیو سره پوره وګورئ او مخکې ډېره شیر کړئ ډېره کومه بده پیښه چې راغلې ده په مري کې چې یاره د څو ورځو نه خلک به تله سیلانیان په دې سیټ باندې دا ویډیوګانې تاسو وینئ غالبا تعداد به 50 پورې رسېدلی وي 23 پورې 50 پورې دغه چې کوم دی دغه کسان پکې وفات شو لا نور مخکې لا پته نه لګي نو 19 پورې خو چې کوم دی وفات شوي دي نو دا څومره د افسوس خبره چې یاره راغلي د خوشحالۍ دپاره خو چونکې دا ویډیو په دې نسبت باندې چې یاره زموږ دا پښتانه زیاتره به په دې کې داسې قمقل خلک یا داسې یو نادیدتوب پکې وکړي چې یاره معمولي غوندې کې واورو شي نو په کار دا دی چې یاره نه دي تله په کار دغه ځای ته لکه څنګه چې تېر کال په هغه اختر کې هغه رشونه جوړ شوي بیا هوټلو کې ځای نو ډېر زیات مشکلاتو خلکو ته بیا پسې پېټرول شارټ شو دا څومره بار مشکلات چې کوم دی ټوریزم دپاره راځي زموږ هغه ملګرو ته خواست چې ګوره دا تاسو د خپل ژوند سره یو قسمه دا مرګ له دعوت په خپله ورکولي چې یاره روډ هغه دغه مریض یو سینګل روډ دی او بل دا چې هلته کې دومره څیزونه پې ګران خرڅوي په دې کوم چې دا چکر والا لاړ شي نو هغوی ته پته چې یاره دا بیا دوباره سیم نه راځي خو راشه د دې ټایم نه اوس پیدا له هلته کې بل څه میلاویږي نه نو په هر طرف باندې چې کوم دی نقصان دی نو زموږ هغه ملګرو ته خواست دی چې یاره ګوره کله لږه واوره وشي په کار دی چې یاره یو څو ورځې شین شو د هغې نه پس هم ته مري ته تله شي دا مري خو چېرته ځي نه که نه دا مري خو په خپل ځای باندې ده خو هلته کې ګوره ته دا ټول په یو ځای باندې لاړ شي یاره په واورو کې به ټیک ټاک وکړو واورو کې به دا چلو وکړو واورو کې به تصویران وباسو نو هغه واوره داسې شي چې اکثر د یاره د مرګ سبب جوړ شي یا اکثر ډېره زیاته ګرمي وي په ګرمۍ په سیزن کې چې اکثر کله سیلانیان مطلب دا چکر ولځي ټور دپاره مري ته نو په هغه ورځو کې بیا یا کله د هوټل د طرف نه بیا د خوراک څه شارټېج راشي یا ورته پېټرول نه وي یا داسې نورې مسلې راشي نو ډېرې زیاتې مسلې وي نو دا چې کوم دی د خپل ژوند سره دا تاسو د ویډیوګانې وینئ دې باندې اواز ځکه نه پلی کوم چې یاره کیدای شي فیسبوک بیا دا ویډیو ډیلیټ کړي ځکه چې ټول پکې مړي دي نو الله دا څومره چې وفات شوي دي الله پاک وبخي او مخکې د الله خیر کړي او ملګرو دا ویډیو ډېره شیر کړئ غالبا زه به دا ووایم چې یاره دا میاشت مکمل د کور نه مه وځئ وځئ په دې خپل خوښ علاقو کې دغه ټول یو ځایونه دي ټول او دا هسې د زړه د دغه چې یاره بس مري به داسې ځای مري به داسې ځای اسلام آباد به داسې ځای پلانې به داسې ځای سوات کالام به داسې ځای دا ټول په هغه خپل ځایونو باندې پراته دي ته هر کله تلی شي او ښه خبره خو دا وي چې کله رش نه وي هر څه نه وي نو ته به هر څه وګورې یو خو به ستا ټریفک دومره ټایم خراب نه کړي او بله خبره دا چې یاره په دمه زړه باندې به لاړ شي په دمه زړه باندې به راشي او کیدای شي په دغه ټایم کې چې کله ته یوازې مطلب رش نه زیات نو په دغه وخت کې به څیزونه هم ارزان وي او په دې وخت کې چې کوم دی دا خلک بیا د موقع نه پیدا اخلي چې یاره بس راشه هوټل کمره مثال په طور چاله په 10,000 ورکړي چاله په 15,000 د یوې شپې دپاره نو بالکل بیا به مجبوري وي نو دا ویډیوګانې تاسو وکتئ او دا تاسو وینئ چې یاره دا څومره مړي شوي دي دا راغلي په چکر باندې په دغه واورو کې بیا نښتي او فساو شوي مطلب نه بیا د واپس د تلو لار وه نه مخې ته د تلو لار وه نو پولیس اخلي کار یا 112 یعنې 1122 والا چې کوم دی دغه هم لګیا او هیلپران دي مطلب لګیا دي خو هلته دومره واوره شوې ده په دې مري کې اوس هم زه غالبا چې یاره روډ بند دی او له د نورو مړو چې کوم دی پته نه لګي نو پولیس چې کوم دی راوتي دي خپل دغه کوي د تحفظ دپاره د خلکو د تحفظ دپاره لګیا دي چې یاره تاسو نور مه راځئ مطلب دا شته ټریفک دومره جام دی نو هغه ملګرو ته زموږ خواست دی چې یاره په خپل ځان باندې که خپل ځان درته خوږي نه په خپل ځان باندې رحم وکړئ او چې کوم دی مه راوځئ دا ویډیوګانې تاسو وکتئ چې یاره څومره مړي پکې شوي دي څومره دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې یاره یو کس راوځي د کور نه په خوشحالۍ او واپس یې ویسي بیا په کټ کې نه دا څومره لوی غم دی نو یو ویډیو کومه خوښ شوي ویډیو ډېره شیر کړئ او لږ صبر وکړئ چې کله دا ټریفک یا دا یخ ډېر زیات کم شي بس بیا مري ته لاړ شي نو ملګرو ویډیو پیغام کوم خوښ شوی ویډیو مخکې شیر کړئ خپلو ملګرو سره او خپل رای په کمنټ کې راکړئ او دا کوم چې وفات شوي دي دوی دپاره دعاګانې کوئ چې یاره الله پاک دوی وبخي ډېره زیاته مننه